السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لسم درس لومړی برخه ده. عنوان په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیه ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې عربي ژبه زده کوو، د قرآن ژبه زده کوو، خپله ژبه یې زده کوو تر څو موږ وکولی سو چې په قرآن کې تدبر وکړو او هغه آیات چې موږ په خپل لمانځه کې تلاوت کوو د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې پیژندنه. یو، حقیقي یعنی بیولوژیکي مؤنث اسم ده. دوهم، غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم ده. انشاءالله نن به هغه نښې چې موږ کولی سو چې یو مؤنث اسم له مذکر اسم څخه بیل کړو، یعنی په عربي کې دوه اسمونه دي ټولو شیانو لپاره، یا مؤنث ده یا مذکر ده. په عربي ژبه کې هغه اسمونه چې د مؤنث نښې ولري هغه ته مؤنث وایي. کومې نښې دي انشاءالله په راتلونکي سلایدو کې به یې ولولو، او پاتې نور که چیرې مو دغه نښې په اسم کې ونه لیدلې، پاتې نور اسمونه چې دي مذکر دي. لکه په تېرو درسو کې چې موږ ویل د مسلم جدول مذکر اسمونو لپاره، د مسلم جدول د مؤنث اسمونو لپاره. بل سلاید ته ځو. حقیقي یعنی بیولوژیکي مؤنث اسم څه ته وایي؟ هغه اسمونه چې په اصل کې ښځینه وي، لکه دلته وینئ امون مور ته وایي. دا یو بیولوژیکي اسم ده چې مؤنث ده. بنتون چې ده لور، امرأتون چې ښځه. دا هغه حقیقي مؤنث اسم ده. که چیرې تاسې ورسره مخ سواست معنا یې ولټوئ، دلته معنا ته وګورئ: مور، لور، ښځه. دې ته حقیقي مؤنث اسم وایي. که چیرې په قرآن کې له هغه اسمو سره مخامخ سواست لومړی معنا وګورئ. بیا تاسې کولی سئ چې ووایئ چې دا چې ده حقیقي مؤنث اسم ده. راځو زموږ او ستاسې هدف د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم لومړی نښه څه ته وایي. اول به راسو چې غیر حقیقي یعنی مجازي اسم څه ته وایي. هغه اسم چې مؤنث بلل کیږي خو په حقیقت کې مؤنث نه وي. لومړی نښه یې څه شی ده؟ لومړی نښه هغه ده چې په تای مربوطه، دې ته تای مربوطه وایي، یا ځان ته وي یا ورسره وصل وي له اسم سره، پای ته ورسیږي. هغه ته څه وایي؟ غیر حقیقي مؤنث اسم وایي. دلته وینئ په څه شي خلاص شوی ده؟ په تای مربوطه خلاص شوی ده. امتون. که دلته معنا ته یې راځم، کله چې زه معنا ته یې راسم ګورم معنا ته امت یا ټولنه. که په کوم دغه نښه خلاص لومړۍ نښه موږ څه ویله چې تای مربوطه ولري. دوم ته راځم. حکمتون. حکمتون چې ده معنا یې څه ده؟ حکمت لرونکی عمل. دلته راځم چې په کوم هر باندې ختم شو؟ په تای مربوطه. دا څه ده؟ دا مؤنث اسم. بل ته راځم. حیاتون معنا څه ده؟ ژوند. حیاتون په کوم کلمه پای ته ورسېده؟ په تای مربوطه. دلته وینئ دې ته تای مربوطه وایي. نو دا کوم اسم ده؟ دا مؤنث اسم. که دوهمه نښه د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم څه ده؟ هغه اسمونه چې په الف ممدوده ورته وایي. ولې الف ممدوده ورته وایي؟ چې وینئ دلته مد ده، دغه پورته یې پای ته ورسېږي، هغه ته څه وایي؟ هغه ته مؤنث اسم وایي. دلته وګورئ: صحراءون. په څه شي خلاص شو؟ په الف او همزه باندې. زه دلته دا په نښه کړم، دې ته څه وایي؟ مؤنث اسم وایي. هغه اسمونه چې په الف ممدوده یا الف او همزه باندې پای ته ورسېږي هغه ته مؤنث اسم وایي. معنا یې د دښته یا صحرا. دوهم مثال ته راځم ګورم چې څه ده؟ حمراء. په کوم حروفو پای ته ورسېد؟ په الف او همزه باندې. نو موږ وایو چې هغه اسمونه چې په الف او همزه پای ته ورسېږي هغه مؤنث اسم ده. معنا یې ده سور. دریم مثال ته راځم. دلته ګورم صفراء. په کومو حروفو پای ته ورسېد؟ په الف او همزه باندې. معنا یې ده ژیړ. زموږ تاسې ژیړ رنګ ورته وایي. نو دا چې ده دا مؤنث اسم. بل مثال ته راځم. د مؤنث اسم دریمه نښه څه ته وایي؟ د ښارونو، کلیو او هیوادونو نوم. که چیرې مو دا ولید تاسې کولی سئ چې مشخص کړئ چې دا مؤنث اسم ده. لکه مصر. چې ده؟ مصر دا د نوم ده، هیواد. مکه تو دا هم نوم ده، مکه. بل راځم البلدو. چې ده؟ ښار. دا موږ وویل چې هغه اسمونه چې د ښار، کلیو او هیوادونو نومونه وي
هغه ته چې وایو مو مؤنث اسم. څلورمه نښه چې شی ده، څه کومه نښه ده چې زه وکولی شم چې ورته ووایم چې دا مؤنث اسم ده. دلته ویني د اور یا رڼا نومونه هم عربي ژبې کې مؤنث دي، لکه نارون. نارون دلته راځم معنی یې ګورم اور. ښه دلته راځم شمس شی ده لمر. سراجون شی څراغ رڼا. دا ټول شی دي د اور یا رڼا نومونه شی دي مؤنث دي. که چیرې د په دغو اسمو سره په قرآن کې مخ سواست نو تاسې کولی شئ مشخص کړئ چې دا شی دي دا مؤنث اسمونه. پنځمه نښه یې څه ده؟ پنځمه نښه یې د مؤنث اسمونو د بدن هغه غړي چې په جوړه وي. ښه دلته راځم وګورئ. ښه عیناني چې سترګې، یداني چې لاسونه، دوه لاسونه، رجلاني پښې. زه اوس څنګه پوه شم چې دا جوړه دي؟ لکه په تېرو درسو کې چې ما وویل که چیرې زما تېر درسونه م نه وي کتلي هغه وګورئ. مثنی په څه معنی؟ دوه. نو زه څنګه کولی شم چې مشخص کړم چې دا جوړه دي؟ دلته راځم وینئ دغلته اني د پای تورو ترکیب لري، دا په څه معنی؟ مثنی. یداني د پای تورو ترکیب لري، اني دې ته جوړه وایي. دلته شی ده اني، دا په څه معنی؟ دا مثنی ورته وایي. زه به دلته ورته ولیکم مثنی څه معنی؟ دا جوړه دي. مثنی په څه معنی؟ دوه یا جوړه. ښه شپږمه نښه یې څه ده چې که چیرې له دغه نښې سره هم مخامخ سواست تاسې کولی شئ چې ووایئ چې دا مؤنث اسم ده. ځینې نومونه مؤنث دي ځکه چې عربانو داسې ټاکلي دي، یعنې عربو کې هغه بعضې نومونو ته چې دوی خپله مشخص کړي دي ورته ویلي دي چې دا مؤنث ده. لکه راځم حرب چې ته وایي جګړه، سماو اسمان، ریح باد، نفس سا یا ځان، خمر شراب، دلو سطل یا لوښی ورته وایي، دار کور یا ځای، سبیل لاره، طریق چې ته وایي سړک یا لاره، ارض ځمکه، عصا اساس موږ تاسې عصا ورته وایو. دا هغه نومونه دي چې عربو دې ته څه وایي؟ مؤنث دي. دا باید له یاده کړئ. که چیرې قرآن تلاوت کوئ له دغو اسمونو سره مخامخ سوئ تاسې مشخص کولی شئ چې دا څه دي؟ مؤنث اسمونه دي. د نننۍ درس لنډیز په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې مو وپېژندلې. حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم، غیر حقیقي مؤنث اسم نښې مو وپېژندلې. انشاءالله هر یو به په مفصلا توګه انشاءالله په راتلونکي درسو کې وایو. بیا هم که چیرې تاسو پوښتنه وه په کومنټ کې خپلې پوښتنې راته ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.